بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات دی ورسیږي. اوس بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې پر خپل تنو باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ د 11 ټولګي ریاضي ده او په دې لړ کې موږ د وکتورونو څپرکی پیل کړی دی. زده کوونکو تاسې هم په دوه بعدي فضا کې وکتورونه محاسبه کړ او ولیدل او موږ په تېره ویډیو کې تاسو ته په درې بعدي فضا کې موږ وکتورونه تشریح او توضیح کړ. د هغه له جملې څخه د تنصیف نقطه مو بیا هم ولوستله چې زده کوونکو موږ څنګه کولی شو د دوه ټکو ترمنځ باندې په دوه بعدي فضا کې تنصیف نقطه پیدا کړو. سره د زده کوونکو تاسو د تنصیف نقطه ولوسته. په درې بعدي فضا کې تاسې هم د جمع قاعده هم د سکالر ضرب قاعده ولوستله. قدرمن لیدونکو موږ بیا هم د 11 ټولګي د ریاضي په پیل کې په لړ کې زده کوونکو تاسو بیا هم په فضا کې د دوه ټکو ترمنځ واټن چې دا ځل زده کوونکو واټن تاسې محاسبه کوئ خو دا ځل د دوه ټکو ترمنځ مګر په فضا کې یعنې درې بعدي فضا کې دا ځل بیا هم وکتورونه محاسبه کیږي په درې بعده کې. نو قدرمن لیدونکو مبحث 250 او 255 پاڼه د خپل 11 ټولګي کتابونو راوباسئ. په دې ناحیه کې زده کوونکو بیا هم زه تاسو ته په د دوه ټکو ترمنځ واټن ورښیم. تاسو ته زده کوونکو واټن عین شین په دوه بعدي فضا او مستوي کې یو ډول ده خو دې ناحیې کې دا ځل د زید 1 او زید 2 ترمنځ هم واټن دې ناحیې کې محاسبه کیږي. خو مخکې د دې څخه زده کوونکو چې زه تاسو ته شی تدریس کړم تاسو ته دغه واټن وښیم تاسو ته یو ځل بیا هم واحد وکتورونه تشریح کړم چې دا ځل واحد وکتورونه چون فضا درې بعدي ده زده کوم په فضا کې موږ محاسبه کوو او همدې ترتیب باندې دا ځل وایي چې د آی وکتور دې ناحیې کې محاسبه کیږي په څه شي طریقه باندې یو د زده کوونکو وای پر ځای هم صفر زید پر ځای باندې هم صفر دې ناحیې کې د جی وکتور دغه ناحیې کې مساوي کیږي بیا هم د ایکس پر ناحیې یا مختصر پر ځای صفر چون جی همیشه زده کوونکو د وای سره راځي دغه ناحیې ښیي یو او د زید پر ځای باندې هم صفر. همدې ترتیب باندې د کا پر ځای زده کوونکو کا واحد وکتور واحد چې د زده کوونکو واحد وکتور ده دا ځل د ایکس مختصر هم صفر د وای مختصر هم صفر ایکس هم صفر وای هم صفر خو د وای دې ناحیې کې د زید اصل مختصر سره کا راځي دغه ناحیه به یو قرار ورکوم او لیکمه به یې په عموم ډول باندې داسې لیکلی شم چې ایکس آی وکتور ایکس آی واحد وکتور جمع واي جي واحد وکتور جمع زید کا واحد وکتور. په دې ترتیب باندې زه را کولی شم واحد وکتورونه. نو زده کوونکو که چیرته به له دې څخه تاسو ته ما کا د زید سره راوستو او تاسې پوهېږئ زده کوونکو چې په درې بعدي فضا کې یا هم په فضا کې وکتورونو محاسبه په څه شکل باندې ده. دې ناحیې کې فرض مثال د ای وکتور زه غواړم د مختصر ایکس وای زید په دې شکل باندې تاسو ته ارائه شوي دي. نو زده کوونکو هیله مند یم بیا هم وکتور واحدونه چې تاسې په دوه مستوي کې دوه دانې صرف آی او جی مو پېژندل دا ځل په فضا کې په درې بعدي فضا کې یا هم په همدغه وکتورونه په سطحي او فضا کې موږ په درې نقطو کې وټاکل او دا ځل زید مختصر او کا وکتور واحد اضافه شول. زه زده کوونکو د دوی د فاصلې په لور باندې هیله مند یم دغه مبحث باندې پوه شوي وي که تاسې زده کوونکو غواړئ په خپل کتابچو کې هم ولیکئ. قدرمن لیدونکو که بیا هم تاسې اختیاري نقطې ولرئ په دې شکل باندې پی یو اختیاري نقطه ایکس یو وای یو او زید یو په دې شکل باندې ولرئ پی دوه اختیاري نقطه پی دوه دې ناحیې کې ایکس دوه وای دوه او زید دوه. زده کوونکو موږ وایو چې په درې بعدي فضا کې ګراف هم په دې شکل باندې رسمیږي په دې شکل باندې دغه ناحیه زید وای دغه ناحیه هم د ایکس مختصر یا هم محور ده دا هم منشا. که چیرته زده کوونکو تاسې ولرئ یا وکتور په دې شکل باندې یا وکتور په دې شکل باندې تاسې ولرئ تاسې غواړئ فاصله یې پیدا کړئ همدغه فاصله زده کوونکو بیا هم موږ په دې ناحیې کې کولی شو پیدا یې کړو یا همدغه فاصله تاسې غواړئ په مستقیم ډول باندې پیدا کړئ.
په مستقیم ډول غواړئ تاسې پیدا کړئ نو تاسې بیا همدې ډول باندې لیکئ چې P1 او P2 د دې اختیاري نقطو ترمنځ زده کوونکو موږ غواړو فاصله پیدا کړو بیا همدې ترتیب باندې دوه نقطې زده کوونکو حسابوم او د دوه ټکو ترمنځ باندې واټن پیدا کوم یعنې x2 منفي x1 په دې شکل باندې y1 y2 منفي y1 او z2 منفي z یو نقطو ترمنځ په دې شکل باندې صرف زده کوونکو درېیمه نقطه اضافه شوې چې دې ناحیې کې په اختیاري ټکو کې زه درېیمه نقطه لرم یوه نقطه د بلې څخه تفریق کوم او دا یې هم ګراف نو قدرمن لیدونکو هیله مند یم تاسې په دې ناحیې باندې پوه شوي اوسیږئ هیله مند یم زده کوونکو چې دغه مبحث تاسو ته په دوه بعدي مساوي کې هم زده کوونکو وکتورونه په مساوي کې هم تشریح او توضیح شول اوس هم زده کوونکو په فضا کې راځئ د مثال په لور باندې ځو بیا هم د جمع تفریق او هم د ترتیب باندې د سکالر ضرب قاعده بیا هم تطبیقوو هیله مند یم په دې ناحیې باندې پوه شوي اوسیږئ زده کوونکو مثال یې حلومه تاسو ته یې عملي بڼه درښیم او دغه ناحیه پاکومه مثال زده کوونکو په دې ناحیې کې دا یو وکتور مساوي کیږي 2i مثبت 3j وکتورونو علامې به زده کوونکو تاسې په سرونو باندې لیکئ او جمع کا وکتور ده صرف ضریب یو ده همدې ترتیب باندې وي مساوي کیږي یو وکتور د هم د وي وکتور قیمت یې 4 یعنې 4i جمع 6j جمع 2k بله زده کوونکو بیا هم د وکتورونو علامې نه هیرو راځئ زده کوونکو بل وکتور دې نښې W په نوم راکول شوی ده W وکتور ده مساوي کیږي قیمتونه یې 6 9 3 دي یعنې 6i منفي 9j جمع دې نښې کې 3k وکتورونو علامې نه هیرو موږ ته زده کوونکو جز د سوال کې ویلي وای تاسې ای جز کې څه شی پیدا کړئ ای جز کې تاسې یو جمع 2 وي وکتور زده کوونکو دغه محاسبه کړئ بي جز کې ویلي موږ ته چې تاسې یو منفي وي منفي ډبلیو پیدا کړئ بله زده کوونکو په دقیقه توګه باندې همدغه ناحیې موږ څخه غوښتل شوي دي راځئ د دې لپاره چې زده کوونکو یو جمع 2 وي زده کوونکو زه لومړی غواړم د وي وکتور دې ناحیې کې 2 ورسره ضرب وکړم 2 وي وکتور دې ناحیې کې مساوي کېږي 2 په خپله د وي وکتور دې ناحیې کې لرم 4 آیا جمع 6j جمع 2k 2 بیا هم مساوي کېږي دا ناحیه 2 8 آیا جمع 12j مثبت 4k په دې شکل باندې ښایي دغه ناحیه زه له ځانه سره ساتم راځئ زده کوونکو دې ناحیې ته ښایي یو جمع 2 وي وکتور مساوي کېږي دې ناحیې کې یو وکتور په خپله باندې لیکم چې 2 جمع 3j جمع k په دې ترتیب باندې وکتورونه علامې هم په سر باندې لیکئ جمع کوم مقدار 2 وي چې ما دې ناحیې کې لاسته راوړی 2 وي دې ناحیې کې زه ما لاسته راوړی لیکم چې 8i جمع 12j جمع 4k په دې شکل دغې ناحیې زده کوونکو ته جمع عملیه بیا هم ادامه لري زه لیکمه 2i جمع 3j جمع k مثبت ضرب 8i جمع 12j مثبت 4k په دې شکل باندې یو جمع 2 وي مساوي کېږي له دې ناحیې څخه 2i او 8i کېږي لس آیا وکتور هم جمع 3j او جمع 12j کېږي جمع 15j جمع 4k او جمع 1k کېږي 15k په آخر کې هم زده کوونکو وکتورونو علامې په سر باندې ورکوو په دې منظور چې موږ وکتورونو جمع کار کړه دغه آخري او نهایي جواب زده کوونکو هیله مند یم په دې جز باندې پوه شوي اوسیږئ راځئ اوس یې دویم جز ته دویم جز یې د لومړی جز په تعقیب سره بیا هم کاروو یو منفي وي منفي ډبلیو دې ناحیې کې زده کوونکو په دې شکل باندې مساوي کېږي د یو وکتور زده کوونکو لرو 2 آیا منفي 3j مثبت k منفي راځئ زده کوونکو د وي وکتور ته د وي وکتور دې ناحیې کې لرو
-4 آیا مثبت 6 جی مثبت 2 که. همدې ترتیب باندې زده کوونکو دغه ناحیه زه بیا هم پاکوم او اجزاوې ستاسې په یاد دي. بیا هم یو منفي علامه ډبلیو وکتور 9 جی که. وکتورونه علامې زده کوونکو په سر باندې. زده کوونکو بیا هم د ناحیې کې لیکم چې یو منفي وی منفي ډبلیو وکتور مساوي کیږي د ناحیې کې. قیمت مطلقه بیا هم زده کوونکو د ناحیې کې ورکوم. بیا هم 2 آی منفي 3 جی مثبت که په خپله علامې مستقیم ډول باندې ضربوم. منفي 4 آیا منفي 6 جی منفي 2 که. دې ناحیې کې دغه علامه په دې ناحیې کې هم په دې ناحیې کې هم او په دې ناحیې کې هم حلوم. منفي 6 آی منفي ضرب منفي مثبت 9 جی او منفي 3 که. په دې شکل باندې زده کوونکو موږ علامې بیا هم ضرب وهو. زده کوونکو دې ناحیې کې 2 آیا او منفي 4 آیا کیږي منفي 2 آیا منفي 2 آیا منفي 6 آیا کیږي منفي 8 آیا منفي 8 آیا. دغه ناحیه زده کوونکو علامه مثبت ده مثبت 3 جی او مثبت 6 جی. یا هم دې ناحیې کې مثبت 3 جی منفي 6 جی زده کوونکو منفي 3 جی کیږي منفي 3 جی او مثبت 9 جی. دې ناحیې کې مثبت 6 جی منفي 3 که. او دغه ناحیه هم زده کوونکو منفي 3 که راځي. موږ دې ناحیه کې لږ څه د علامه مثبت لیکلې وه خو په کتاب کې اصل منفي ده. موږ یې کولی شو مثبت شکل هم کار کړو چون کتاب چې دې ناحیه کې مثال ستاسو د کتاب مطابق ده. زه غواړم دغه ناحیه منفي 3 که کړم تر څو موږ ته یو دقیق جواب راکړي. نو زده کوونکو دې ناحیه کې مثبت 3 جی منفي 6 جی کېږي منفي 3 جی منفي 3 جی مثبت 9 جی کېږي مثبت 6 جی د دې ناحیې څخه پاتې کېږي. مثبت 6 جی مې دې ناحیې کې لیکلي دي. راځئ نو بعد څه شو دې ناحیې کې د که قیمت شو مثبت که او منفي 2 که منفي که منفي که زده کوونکو دې ناحیې کې مثبت 2 که کېږي. دغه ناحیه مثبت 2 که کېږي مساوي کېږي. دې ناحیې کې قیمت مطلقه هم ورته بندوم چون دې ناحیې کې ماته ویلي دي چې تی طول پیدا کړه د هر یو جدا جدا ډول باندې تی طول پیدا کړه. نو زده کوونکو دې ناحیې کې زه غواړم اوس طول پیدا کړم. د طول لپاره زه لیکم دې ناحیې کې جذر. د جذر لپاره زده کوونکو 8 مربع چې دې ناحیې کې کل مربع شي منفي 8 هم شه 4 شپېته کېږي جمع دې ناحیې کې 6 مربع 10 جمع 2 مربع کېږي 4 مساوي کېږي. دغه ناحیه 4 او 6 10 او 4 14 کېږي. دغه ناحیه یو اصل او د ناحیې کې 3 او 6 9 یو اصل او 4 جذر یو اصل 4 د ناحیې کې زموږ قیمت راوباسي. زده کوونکو دغه زموږ دغه دویم جز مثال چې د ناحیې کې موږ ته یې ویلي وو چې 104 جواب راووته او تاسو لومړی علامې منفي ورسره ضربوئ او وروسته دغه څخه واحد وکتورونه چې هم ډول دي هغه د یو بل سره جمع کوئ او هغه چې مختلف النوع دي مختلف النوع زده کوونکو نشته بلکې دې ناحیې کې هر وکتور کې چې تاسو ته یې درکړی د مختارونه په وکتور واحد شکل باندې تاسو ته هره جوړه شتون لري. نو زده کوونکو تاسو یو ډول واحد وکتورونه د یو ډول واحد وکتورونو سره جمع او تفریق کوئ بلاخره په دې شکل جواب را باسئ. نو زده کوونکو دې ناحیې کې تاسو ته 2 جزا وکارېدل. هیله مند یم تاسو یو څه زده کړي اوسئ. تر بیا زموږ پورې چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی بښونکي مهربان الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.